د خپل اولاد تربیت به څرنګه کوو. زما چې کله زوی 11 کلن سو، الحمدلله ما سره دا فکر پیدا شو چې زه باید د خپل زوی ته څه شی وښیم، څنګه باید تربیه کوم، له کومو شیانو نه باید دی خبر کم تر څو ان شاء الله دی په سمه توګه باندې را لوی شي، با تربیه را لوی شي. نو یو څو مهمې خبرې مې زده کړې دي، خبرې خو ډېرې زیاتې دي، خو تاسو ته فقط زه دغه 15 خبرې چې دلته ما تاسو ته لیکلي دي دا تاسو ته واضحه کوم. که تاسو سره هم د خپل اولاد د ښې تربیې او د ښې روزنې فکر وي نو دا ویډیو خامخا در سره وګورئ، او که چینل مو نه سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب یې کړئ د دې لپاره چې انشاءالله زموږ دا نورې ګټورې هم تر تاسو پورې ویډیوګانې تاسو ته در ورسیږي. اولنۍ خبره تر ټولو مهمه خبره چې باید موږ تاسو که چیرته غواړو چې اولاد ته یې وښیو که نه، هغه دغه خبره ده، د الله جل جلاله پیژندل. زموږ ستاسو اولاد خامخا باید الله جل جلاله وپیژني. د الله جل جلاله پیژندل دا تر هر چا او تر هر څه ډیر زیات مهم دي. حتی که د اولاد موږ تاسو هم ونه پیژني که نه، هیڅ ضروري نه ده، خو د الله جل جلاله پیژندل او د هغه معرفت، د هغه سره مینه او محبت له موږ او تاسو نه هم ډیر زیات ضرور دي. دا ستاسو ماشومان که نه دا چا پیدا کړي؟ دا الله جل جلاله پیدا کړي. د څه لپاره پیدا کړي؟ د دې لپاره چې دغه الله جل جلاله وپیژني او د همده مراعات وکړي او د همده سره اخلاص ولري، د ده په خاطر باندې ژوند وکړي. د دې په خاطر باندې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې باید موږ اولاد پوه کړو چې بچیا ته چا پیدا کړی؟ ته الله پیدا کړی. بچیا ته د چا بندی؟ ته د الله بندی. بچیا دا عزت چا در کړی؟ د الله در کړی. دا سترګې چا در کړي؟ د الله در کړي. بچیا الله جل جلاله تا خوشحاله کوي، بچیا تا ته الله جل جلاله بخښنه کوي، بچیا تا ته الله جل جلاله جنت در کوي، بچیا تا ته څومره ښکلی فامیل الله جل جلاله در کړی. ځینې خلک دي متاسفانه که نه خپل بچي څنګه کوي؟ ویروي، الله جل جلاله دې شرموي. دا غلط، سراسر غلط. بچي الله جل جلاله د دوزخ ته خطا کوي، غلطه خبره. ماشوم ته ورښودل بچیا الله جل جلاله به دې بې عزته کړي، و به دې شرموي، غلط. بچیا الله جل جلاله درته په قهر کېږي، غلط. د الله بندګانو تاسو چې غواړئ د دې بچي، د دې اولاد د دې رابطه او کنیکشن له الله جل جلاله سره جوړ کړئ، نو په دې خبرو باندې دا کنیکشن، دا اړیکه جوړیږي؟ هېڅکله نه جوړیږي. تا خو دا ماشوم وډار که که نه، دا ماشوم دې له الله نه وویراوه. الله دې هم داسې یو ذات ور معرفي کړي چې ګوره د الله جل جلاله تا ته همیشه په غصه ده، تا بې عزته کوي، تا وهي، تا دوزخ ته خطا کوي، تا سره به داسې وکړي او تا سره. دا ماشوم به څنګه له الله سره مینه او محبت پیدا شي؟ څنګه به په خوښه دا ماشوم د الله جل جلاله عبادت وکړي؟ دا ماشوم خو تا تورن کړي، دا ماشوم خو تا برباد کړي. دې ماشوم ته به داسې خبرې نه کوئ، لطفا داسې خبرې مه کوئ. داسې خبرې وکړئ چې د دې ماشوم مینه او محبت له الله سره پیدا شي، او دا ماشوم شکر وباسي چې الحمدلله زه داسې لوی رب لرم. بچی تا ته روزي څوک درکړي؟ تا ته الله جل جلاله روزي درکړي. دا څومره انسانان چې په دې دنیا کې ویني، دوی ټولو ته څوک روزي ورکړي؟ مالداران یې ورکړي، پلار مور یې ورکړي، څوک یې ورکړي؟ دا هغه الله یې ورکړي. موږ تاسو چا داسې په ښه شکل او په ښه بدن باندې پیدا کړي؟ دا هغه الله پیدا کړي. دا ښکلی عقل چا را کړی ده؟ دا لاسونه چا را کړي؟ ای بچیه دا الله را کړي. ته ماشوم ته دا ووایه چې الله له تا سره مینه او محبت کړي، ځکه خو یې پیدا کړی. نو دا ماشوم به په خپله باندې له الله سره بې مینه او محبت پیدا شي. بیا که ته یې که نه یې که نه، دا ماشوم دا بیا سم ماشوم شو. دا هیڅ وخت کې هم نه ګمراه کېږي، نه بېلارې کېږي، نه دا الله جل جلاله له ده نه هېرېږي. د ده په زړه کې دا خبره کېناسته چې الله جل جلاله زه لرم، په هغه باندې توکل پیدا شو، زړه یې ورسره ولګېده. بیا که ته ورته ونه ووایې که ونه وایې، هغه په خپله باندې آینده کې هم لمونځ کوي، هم ګناهونه نه کوي، هم پابند پاتې کېږي. او چې الله جل جلاله یې وپېژانده که نه، الله جل جلاله بیا په خپله باندې ستا حقوق هم ورته ورښودلي دي. مهمه دا ده چې موږ تاسو حتی له خپلو ځانونو نه اول بعضې پلانان دې شروع کوي که نه، زما به احترام کوي او د مور پلار به عزت کوي، اول خبره له دې نه شروع کړي. ته بېچاره سره خپل غم وي، ته اول دې الله جل جلاله مراعات وکړه،
هغه لوی ذات، د قدر وړ ذات، عزتمن ذات او له هر څه نه باخبره ذات، ته د هغه لوی رب عزت وکړه. دې ماشوم په زړه کې به الله جل جلاله ستا عزت په خپله باندې ورچي. دا ډېره مهمه ده چې موږ او تاسو حتی له خپل قدر او احترام نه مخکې باید د الله جل جلاله قدر او احترام د دې ماشومانو ته وروښیو، د دوی په زړونو کې باید ځای په ځای کړو چې ماشومه هغه لوی رب هغه له تا سره ده، او حتی له دې نه مخکې چې ته پیدا شې هغه لوی رب له تا سره و، له مرګ نه وروسته هم دغه لوی رب له تا سره ده، په دې ژوند کې هم در سره ده، په آخرت کې هم در سره ده. زه یو عارضي انسان یم، ستا په ژوند کې راغلی یم، کیدای شي یو څه وخت لپاره به یم بیا به نه یم، خو هغه لوی رب د تل لپاره تا سره ده. تا لپاره ملائکې مقرر کړي چې هغه ستا ساتنه کوي، له تا نه تا طرفداري کوي، له تا نه دفاع کوي. ای بچیه داسې ښکلی رب موږ لرو، نو ته باید د الله جل جلاله معرفت او پیژندله دا اول ماشوم ته ورښیې. دا د ماشوم په تربیه کې تر ټولو لومړی او مهمترین مقام دا لري چې کله ستا ماشوم الله وپېژنده که نه، بس ته نور مطمئن شه، ته بېغمه شه، که ته مور یې که ته پلار یې، بس بېغمه شه، اساسي کار تا وکړه، بس هغه لوی رب دې وروپېژنده، خپل خالق دې وروپېژنده. ای بچیه موږ د الله جل جلاله عبادت په خپله خوښه کوو، الله جل جلاله له موږ نه خوشحاله کېږي، له موږ نه راضي کېږي. دا رحم او مهرباني چې کوي دا څوک کوي په موږ باندې؟ ای بچیه دا هغه الله یې کوي. څومره به دا ماشوم خوشحاله وي، څومره به مطمئن وي، او د دې ماشوم بیا انشاءالله ته به وګورې چې څومره دا ماشوم په ښه طریقه باندې رالویږي او څومره یو بهترین انسان له دې نه جوړیږي، ځکه هغه څوک یې پېژندلی؟ هغه الله جل جلاله پیدا کړ، خپل مالک، خپل رازق، خپل خالق یې پېژندلی. دویمه مهمه خبره چې په تربیه کې ډیره زیاته مهمه ده هغه دغه خبره ده. ما چې څومره فکر وکړ کنه په تربیه کې دویمه مهمه خبره هغه ده. که زه تاسو ته اوس ماسپښین ته تر مازدیګر هم درته شروع شم کنه او درته وایم چې اولاد سره مینه وکئ، مینه وکئ، مینه وکئ، مینه وکئ، مینه وکئ، بیا هم کمه ده. که تر ماخوستن هم درته ووایم کنه چې مینه وکئ، دا کمه ده. کله چې زما ماشوم را لوی شو کنه ما اوس یې پرېږده کنه، عموما انسان کې غرور راځي، صحیح شوه؟ وایي زه ته اوس دا څوک د ماشوم چې ته اوس رانیسې او دې سره ګپ شپ لګوې او سره خاندې. او وړکیو ماشومانو ته انسان طبیعتا ډیر زیات مینه ورته ورکوي، ورسره کینی، ورسره خاندي، خو چې را لوی شي اکثره زمونږ خلک حتی تر ما پورې بس دا یې پرېږدي، ته پرېږده دا ماشومان دوی سره مینه او محبت یې کمیږي. نه دا غلطه ده. ماشومانو سره موږ او تاسو باید له خپل اولاد سره تر هر چا ډیره مینه وکړو، د هر چا له اولاد نه زخته ډیره مینه او محبت باید ورسره وکړو، ځان سره رانږدې کړو. په دې کې هېڅ کوم عیب نشته. دا غرور باید موږ او تاسو خپل مات کړو. والله که دا ماشوم موږ او تاسو پرېږدو که نه همداسې که نه، نو دا ماشوم ستا هغه د طفولیت او د وړکي وخت یادونه ستا هغه نه یادېږي. آینده کې دا ماشوم بیا ګیلې کوي. ډېر ځوانان موږ اورو هغوی ګیلې کوي، وایي پلار موږ ته چېرته بچی نه دی ویلی، پلار موږ ته د بچي په نامه باندې خطاب نه ده کړی چې بچیه، پلار له موږ سره مینه او محبت نه ده کړی. دوی احساس د کمتري کوي، د حرمان محرومیت احساس کوي چې دا او پلار ولې موږ سره مینه او محبت نه کوي، ځکه مینه او محبت د هر انسان ضرورت لري. صرف ستا ښځه او واړه واړه ماشومان ستا مینې او محبت ته ضرورت نه لري، دا لویان چې بالغ شوي دي دوی هم ستا مینه او محبت ته ضرورت لري، او ته باید مینه او محبت سره وکړي. د دې لپاره چې د اولاد ستا خپل شي، د دې لپاره چې د دې اولاد له تا سره اړیکه قطع نه شي. دا هر انسان که فکر وکړي که نه، ډېر داسې اولادونه د دې په خاطر له لاسه ورکړي چې د مینه او محبت نه ده ورته ورکړی. غېږ یې نه ده چې ته مثلا خپل بچي سره وګورې که نه او هغه لوی وي صرف سلام علیکم سره مې خبره ختم، نه هغه راونیسه په غېږ کې، هغه ښکل کړه چې چېرته ورسره ځم زه د خپل بچي سره که نه مخکې به همداسې روان و شاته هغه ځای کې زه مخکې اوس الحمدلله چې زده کړي دي له لاسه مې کلک نیولی او همداسې ورسره په لاره باندې روان. ډېره مهمه ده چې باید موږ تاسو له خپل اولاد سره هم په چکر باندې لاړ شو او هم باید موږ تاسو هغه راونیسو، ورسره وخاندو او ګپ شپ باید ورسره ولګو. ډېره مهمه ده چې باید موږ تاسو مینه او محبت ورته اظهار وکړو چې زما له تا سره مینه او محبت ته ډېر زیات راباندې ګرانې ښه مې ایسېږي. دا خبرې عادي خبرې نه دي، دا خاص ځای نیسي د ماشومانو په زړونو کې.
او دا ماشومان د تنهایی احساس نه کوي. دا ماشومان احساس کوي چې الحمدلله زه په ژوند کې یو لوی نعمت لرم چې یو مور ده او بل پلار ده. دا د ماشومانو ولې ډیره اړیکه له مور سره ځکه مور ته مینه او محبت ورکوي. پلار سره دومره نه لګیږي ولې چې پلار ځان جدا کړی. نو ځانونه مه جدا کوئ. له خپل اولاد ته چې څومره هم کېدلی شي تاسو ورنږدې شئ. د ځمکې په سر بهترین انسان محمد علیه السلام به ماشومان ځان ته رانږدې کول او ماشومانو سره به خندل، حتی په لاره به سلام پې اچاو، ورته خندل به، ورته مسکا کېده به. په ټول عمر کې نبی علیه السلام دا به وروسته هم زه درته ووایم چې ماشومان یې نه دي وهلي، نه یې رټلي دي او نه ورته په غوسه شوی ده. مونږ او تاسو که چېرته غواړو چې دا اولاد زموږ او تاسو نیک سالي وي، ډېره ضروري ده چې باید مونږ او تاسو مینه او محبت ورسره وکړو او نفرت باید ورسره ونه کړو. دا ونه وایي چې ماشومان وړکي رانیسو ورسره خاندو خبرې کوو، هغه هلته بیچاره همداسې کرار ناست دي. دا خو ته په منځ کې په خپله باندې جدایي درس دی راوست، نو ته څنګه بیا د اولاد ته سبا ته خبره کوي؟ هغه به څنګه د تا سره به مینه او محبت وسي؟ څنګه به راولاړ شي او ستا لاسونه به ښکل کړي؟ ناممکنه خبره ده. نو ډیره ضروري ده په دویم قدم کې چې مونږ او تاسو باید له خپل اولاد سره مینه او محبت وکړو، که چېرته غواړو چې دا اولاد زموږ او تاسو د دوی سمه روزنه وشي او سم تربیه شي. دریم نمبر مهمه خبره هغه دا ده، ډیر زیات والدین شکایت کوي چې اولاد مو په سمه لار باندې نه ده روان، دوی په خپله باندې مصروفه دي، دوی اولاد ته وخت نه ده ورکړی، دوی له اولاد سره کېناستلی نه دي، له اولاد نه اورېدلی نه دي چې اولاد څه فکر لري، اولاد څه ضرورت لري. اولاد خو به تهدید کړی نه چا، کوم مشکل خو به نه لري، اولاد خو به مریض نه، اولاد خو به غمجن نه، اولاد خو به پیسو ته ضرورت نه، اصلا دی خبر نه ده. د شپه ورځ کاروبار ده، وظیفه ده، زندگی ده، خپلوان دي او ملګري دي. اولاد ته بیچاره دی وخت نه لري، نو اولاد به څنګه موږ او تاسو سم د دوی تربیه وکړو او سم به وروزو. خصوصا په ځانګړي ډول په خارج کې هغه ورونه، هغه افغانان چې شکایت کوي له خپل اولاد نه، د هغوی عمده وجه دا چې دوی خپل اولاد ته وخت نه ورکوي. او د غرب، د امریکا او د اروپا مشهور علما همدغه یو نصیحت کوي هلته مسلمانانو ته چې خیر د تاسو خپل اولاد ته وخت ورکړي. چې ته خپل اولاد ته وخت ورکړي، دا اولاد بیا له تا نه نه جدا کېږي. ګوره ته خو وخت ورته ورکړه که نه د الله باندې، ته خو ورسره کښېنه، ته خو یې په چکر بوځه که نه، ته خو یې هوټل ته بوځه، ته خو یې چېرته تفریح لپاره بوځه، ورسره لاړ شه، ته خو ورسره کښېنه که نه. چې اوس تم سهار وځي او هغه هم سهار وځي او بېرته صرف د خوب لپاره راځي او نور سره وینئ، نو دا به څنګه ستا اولاد سم تربیه شي؟ نو دې په خاطر باندې وخت ورکول دا ډېر مهم دي چې باید موږ او تاسو وخت ورکړو خپل اولاد ته، د دې دپاره چې انشاءالله د هغوی موږ سره اړیکه پیدا شي، محبت پیدا شي، او انشاءالله په دې سره به زموږ او تاسو د اولاد سره ناسته پاسته او د اولاد به په خپله باندې یو احساس لري چې زه فامیل کې یم، خوشحاله یم، مطمئن یم، د ما ډېرو بهترینو خلکو سره اړیکه ده. که ته ورته وخت ورنکړې هغه مجبوره ده چې تنها خو څوک ژوند نشي کوی، مجبوره ده چې نور خلک په خپل ژوند کې راولي، چې نور خلک یې په خپل ژوند کې راوستل، که هغه ښه خلک خو ډېره ښه ده، که بد خلک به ستا اولاد هم د هغوی په نقش قدم باندې بیا مخکې روان ده. څلورم مهم کار چې موږ او تاسو باید وکړو هغه دا ده، زه ګورم اکثره والدین متاسفانه د خپل اولاد د تربیې او د روزنې فکر چې کوي د څه په وجه کوي؟ د دې په خاطر کوي وایي سبا ته زما په درد باندې ولګېږي، یعنی مطلب اشنا فکر کوي. متاسفانه دوی سره فقط د خپل ځان غم وي چې دا اولاد سبا ته ماته پیسې راوګټي او زما کارونه وکړي او زما خدمت وکړي. ټول سوچ دا زما په نظر دا ډېر وړکی سوچ ده. دا وړکی سوچ پرېږدئ، غټ سوچ وکړئ. غټ سوچ څه شی ده؟ هغه دا ده چې زه دا ماشوم د دې په خاطر تربیه کوم، د دې په خاطر د سره مینه او محبت کوم، د دې په خاطر رانږدې کوم، د دې په خاطر ورته وخت ورکوم چې سالمې ټولنې ته یو بهترین انسان وړاندې کړم. زه آینده کې فکر لرم چې اسلامي امت ته، د خپل ملک ته، یا که په خارج کې هم، خارج کې یو ټولنې ته یو بهترین انسان عرضه کړم. داسې یو انسان چې خپل ځان ته هم خیر رسیږي، نورو شاوخوا انسانانو ته هم خیر رسیږي. دا غټ فکر ده. دا خپل فکر که نه ځانځاني فکر، ټول سوچ دا چې یاره دا په آینده کې زه محتاجه شم، وبغورځېږم او سبا به زما اولاد په دا ډېر وړکی فکر د دې نه تېر شي. د دې په خاطر باندې د ماشوم
تربیت وکړي چې الله جل جلاله له تا نه راضي شي. د دې په خاطر دا غټ فکر ده، د دې په خاطر باندې چې دا ستا په ژوند کې الله جل جلاله یو ګل راوړی ده او ته ور باندې مهربانه، شفقت کوونکی، رحم کوونکی، چې دغه ماشوم په آینده کې یو بهترین انسان واوسیږي او خپله ده ته اول ګټه ورسیږي. غټ فکر دا ده چې موږ او تاسو د اولاد تربیت د دې په خاطر وکړو چې سبا ته د ده ژوند ښیي. اول باید دا فکر اول د خپل ذهن فکر مه کوئ، موږ او تاسو خو تیره ده، د دې فکر وکړئ چې د دغه ماشوم ژوند په آینده کې ښه واوسیږي، دغه ماشوم په آینده کې خوشحاله واوسیږي، دغه آینده کې تعلیم یافته واوسیږي، دغه آینده کې چاته محتاج ونه اوسیږي، سالم واوسیږي فکري لحاظه او جسمي لحاظه. نو په هغه وخت کې بیا زموږ استاسو دغه تربیه سمه تربیه وي. نو دغه وړوکی فکر هیله ده چې انشاءالله دا زموږ خلک پرېږدي، غټ فکر وکړي لکه څنګه مې چېرته مثالونه درکړل، د دغه ماشوم په اړه باندې فکر وکړي چې د ده صحیح تربیه وشي، دی سالم واوسیږي، له غمونو له فتنو نه له ګناهونو څخه لرې واوسیږي، خوشحاله ژوند ولري. دا په خپله باندې انشاءالله آینده کې زموږ استاسو په درد لګېږي، که حتی زموږ استاسو په درد ونه لګېږي د نورو خلکو په درد خو به ولګېږي که نه. زموږ استاسو لپاره خو به صدقه جاریه وي، بس همدغه هم کفایت کوي. ته چې خپل مسؤلیت ادا کړې خو الله جل جلاله تا ته اجر او ثواب درکړي که نه، خبره ختمه شوه. که په درد دې ولګېده په دې دنیا کې ډېره ښه ده، که ونه لګېده په آخرت کې دې یقینا چې په درد باندې لګېږي. نو دغه رقم فکر کوئ انشاءالله. 5م نمبر مهمه خبره چې ما تاسو ته غوښتل چې ووایم هغه دا ده چې ماشومان مصروف وساتئ، اولاد مصروف وساتئ. صرف په موبایلونو ګیمونو کې نه، دغه دې مو کې خیر ده، خو په نورو ګټورو کارونو کې له خپل ځانه سره کوشش وکړئ چې دا اولاد مصروف وساتئ، بیکاره یې مه پرېږدئ. هر هغه ماشومان چې بیکاره خپل مور و پلار پرېښي دي که نه، چې بس اوس خو رالویان شو او په خبره پوهېږي، زه چې هر چې وکړه که ناتي به یې کوي، دی که را بس ناسته که نه په سوچونو کې خپل اولاد فقر ګوري چې دی اولاد څه کوي. نه، دا خو غلطه خبره ده. ته دا ماشوم له خپل ځان سره مهرباني وکړه، مصروفه کړه، که دکاندار یې، که انجینر یې، که ډاکټر یې. ماشاءالله بله ورځ موږ یو ډاکټر ته ورغلي وو، خپله لور یې ځان سره کېنولې ده او هر کار چې کوي لور ته وایي متوجه شه او ګوره، ودې کتل پوه شوې په خبره باندې، څومره ښه خبره ده. آینده کې به دا لور کوي د دې لویه ډاکټر یې انشاءالله، څومره ښه کار وشو. هم ورسره اخلاص لري، هم د نظارت لاندې ده او آینده کې به انشاءالله ډاکټر یې ژوند یې جوړ شو، نورو خلکو ته هم خیر رسېږي. څومره ښه کار. نو که هر کمال ستا زده کوشش وکړه دا ماشوم ته ور زده کړه، که نه یې دې زده نورو خلکو سره ښه خلک پېژنې په دې ټولنه کې شته دي الحمدلله، با تجربه خلک دي، مخلص خلک دي، هغوی سره د خپل بچیان یو ځای کوي، هغوی سره یې واچوئ چې هم کار وکړي، هم مصروفه وي، هم په آینده کې مهارتونه زده وي انشاءالله. صرف په دې باندې کار نه کېږي چې ماشوم وردیکه که مکتب ته او ماشوم وردیکه که مدرسې ته، نور ته قرار ناست دي، په دې باندې کار نه کېږي. ماشومان باید موږ مصروفه کړو او حتی که په لوبو کې ولې نه خو باید دوی مصروف وي. قرار باید د ماشومان کې نه ني او نه شپه ورځ موبایلونو ته نه د انسان او د ماشوم په ذهن باندې په سترګو باندې بد تاثیر کوي. خیر د په موبایل کې دیم ګیمونو کې، په کمپیوټر کې دیم کې، خو فزیکي ګیمونه د باندې باید له کوره د حتما ووځي، د باندې باید لوبې وکړي، نورو ماشومانو سره باید لوبې وکړي. ته په خپله باندې ورسره لوبې وکړه، که څوک نه و هم به ته خوشحاله کېږي، هم به دا ماشومان څومره خوشحاله کېږي مطمئن. خیر د ماشومانو ته چانس ورکړي چې هغوی وګټي دا لوبې، خو یقینا چې د ماشومان مصروفه ساتل په هر چې ګټور کار وي که نه، هغه که دنیوي لحاظه وي او که ماشومان له ځانه سره مصروف ساتئ، بېکاره یې مه پرېږدئ. د دې دپاره انشاءالله چې ماشومانو آینده جوړه شي، که دغه 4-5 کارونه موږ وکړو، یقینا چې د اولاد تربیه به مو کړې وي او زموږ اولاد به انشاءالله په ډېره ښه طریقه باندې رالویږي او الله جل جلاله به په آینده کې له دوی نه لوی انسانان انشاءالله جوړوي. کوشش وکړئ انشاءالله په دې خبرو باندې عمل وکړئ او نورو دوستانو سره هم دا ویډیو شریک کړئ، د دې لپاره چې زموږ ستاسو آینده نسل انشاءالله دا په ډېره ښه طریقه باندې رالوی شي. یوه خبره اخیرنۍ کوم د دې لپاره چې دا ویډیو اوږده نه شي، تر ټولو بهترینه پانګونه که موږ تاسو فکر وکړو، سرمایه گذاري تر ټولو مهمترینه سرمایه گذاري یا چې په انګلیسي کې ورته انویسټمنټ وایي، هغه کوم یو ده؟ هغه دا ده چې موږ تاسو په خپل اولاد باندې کوو. ځکه دا موږ تاسو چې دغه علم کوو، دا کورس جوړو، دغه منډې ترړې چې وو، دا ټول د څه لپاره؟
دا د اولاد په خاطر کنه او دا ټول هر څه چې موږ تاسو کوو کنه دا چاته پاتې کیږي بل اخر زموږ اولاد ته پاتې کیږي که چېرته زموږ تاسو اولاد خوي نو یقینا د هر څه برابر وي خو که چېرته زموږ تاسو اولاد الله مکړه خراب وي بې تربیه وي صحیح شو او موږ ورته توجه نه کړي نور خلکو ته مسپارلي وي یا موږ غفلت کړی وي نو زموږ تاسو د هر څه اوبو ویوړه که چېرته موږ لس بلډنګ مرته جوړ کړي کنه خو د هر څه لاړل ځای شو د دې په خاطر باندې د اولاد تربیه ډیره زیاته مهمه ده د دې لپاره چې الله مکړه زموږ تاسو دا ټول کوششونه وګوي نسی نو د خپل اولاد تربیه په اخلاص سره وکړي توجه ورته وکړي له الله جل جلاله نه دعا وغواړي چې الله ما خو خپل کوشش وکړ یا الله ته ورته هدایت وکړه ځکه هدایت کوونکی هغه الله جل جلاله ده الله جل جلاله دې زموږ تاسو ټولو اولادونو ته هدایت وکړي او الله دې په سمه توګه باندې رالوي کړي والسلام علیکم